ټولو دوستانو ته سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې جوړ و روغ به وئ، ژوند مو په خیر وي. دا د یو ځل بیا زه محمود سعید د هنډبوک جرمني له پاڼې تاسو په خدمت کې یم او یو ځل بیا د ډولډونګ پناه غوښتنې او دې ته ورته نورو مسایلو په اړه معلومات درکوم، همداشان تاسو پوښتنو ته ځوابونه ویم. که د ما غږ صحیح اورئ او تصویر سم وي، هیله ده چې کومنټ کې ولیکئ چې زه ډاډه شم چې هر څه سم دي. او همداشان هیله ده چې ویډیو له نورو ملګرو دوستانو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم له دې معلوماتو ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع ځانګړې شوې ده یوازې د ډولډونګ په اړه پوښتنو ته او ځوابونو ته او همداشان معلوماتو ته، خو په پای کې ځینې اضافي پوښتنې هم که وخت و زه به هڅه وکړم چې تاسو ته ځواب درکړم. ډولډونګ په اصل کې ممکن ډېرو ته به معلومه وي د اوسېدو اجازه نه ده، قانوني اجازه، نورماله اجازه نه ده. دا یو د اوسېدو د زغمل شوی استوګنې سند دی، هغو کسانو ته ورکول کېږي چې نشي کولی ډیپورټ یې ممکن نه وي. نو د ډیپورټ د نه ډیپورټ لاملونه ډېر دي، زه بیا راځم هغه ټول په تفصیل تاسو ته ویم. خو دا عموما هغو کسانو ته ورکول کېږي چې یو ځل د بانف د خوا رد شوی وي او دوهم ځل په محکمه کې هغه شکایت چې کړی وي هغه هم رد شوی وي، نو هغو کسانو ته ډولډونګ ورکول کېږي تر څو په جرمني کې پاتې شي او دلته د لنډ وخت لپاره په قانوني ډول استوګنه غوره کړي. اوس هغو دلایلو ته راځمه چې هغو د مخې کسانو ته ډولډونګ ورکول کېږي. ډولډونګ هغو کسانو ته لومړی دلیل یې ډېر دلایل شته دي، یو یې دا دی د هغې ډلې نه چې دا کسان عملاً یې خپل هیواد ته ډیپورټ ناشونی وي، ناممکن وي. مثلا دا کس پاسپورټ ونه لري یا هویت یې ثابت نه وي چې دا د کوم هیواد اوسېدونکی دی، او یا په هغه هیواد کې مثلا ستونزه وي، هغې ته الوتکې پرواز نه لري او یا په هغې کې جنګ وي، حالات اضطراري وي، نو دې کس ته ډولډونګ ورکول کېږي تر څو چې دا مشکل حل کېږي، دی په جرمني کې پاتې شي. دوهم دلیل یې ناروغي ده. که یو څوک مریض وي او سفر ورته ممکن نه وي، نو ممکن هغه کس هغې ته ډولډونګ ورکړل شي تر څو د مریضۍ تر پایه د روغتیا تر موندلو پورې په جرمني کې پاتې شي. بل دلیل یې زده کړې دي. که چیرې څوک غواړي چې په جرمني کې زده کړې وکړي، زده کړې یې روانې وي یا یو څه کړي وي یا غواړي چې پیل یې کړي، نو هغو ته ډولډونګ ورکول کېږي. که د پناه غوښتنه یې رد شوې وي، نو بیا ورته ډولډونګ ورکول کېږي تر څو دا زده کړې ختمې کړي، پوره یې کړي، هغه بیا ولاړ شي. بیا وروسته هغونه پرېکړه کېږي چې آیا دی خپل هېواد ته ډیپورټ شي او که همدلته بیا وروسته د هغې نه هم نوره اجازه ورکړل شي د نور اوسېدو. او یو بل دلیل دا دی چې که چیرې د جرمني خپل عامه ګټې د غوښتنه وکړي چې د کس ته ډولډونګ ورکړل شي یا دا کس د یو څه وخت لپاره په جرمني کې پاتې شي، مثلا یو کس د یوې حادثې یا د یو محکمه کې د یوې عریضې په مهال د یو څه شاهد پاتې شوی وي، نو که د جرمني حکومت فکر وکړي چې د کس ته اړتیا ده چې یو څه وخت لپاره دلته پاتې شي، نو دلته ډولډونګ ورکوي او هغه کولی شي یو څه وخت نور هم په جرمني کې ژوند وکړي. او د ایالتونو د جرمني یا د خپله د فدرالي چارو وزارت، د داخله چارو د فدرالي وزارت او یا هم د هر ایالت د کورنیو چارو وزارتونه چې دي، هغوی هم دا تصمیم نیولی شي چې چاته ډولډونګ ورکړي که نه. او دا په هغو صورت کې عموما نیسي چې په هیواد کې یو عمومي ستونزه پیښه شوې وي چې هلته ژوند سخت وي، لکه وچکالي یا قحطي. نو خو په یاد مو وي چې دا ډولډونګ او دا حالت د هر چا حالت له کیس سره تړلی دی. ممکن د یوه حالت د یوه کس حالت د بل کس له حالت سره توپیر ولري. نو که چیرې د یو کس ډولډونګ ولري، د کار اجازه ولري، بل کس ډولډونګ ولري، د کار اجازه ونه لري، دا ممکنه ده. یعنی د ټولو دپاره شرایط یو ډول نه دي. هر کس حالت ته ګوري چې هغه څنګه دی
مثلا ژبه یې څومره زده ده، په جرمني کې جرم کړی یا نه دی کړی. همدې ته ور دي زه بیا راځم دا ټول په تفصیل درته وایم چې په کومو حالاتو کې تاسو کولی شئ ډولډونګ ولرئ، ډولډونګ نه څه ډول ګټه اخیستی شئ او څه ډول کولی شئ بیا ډولډونګ د استوګنې په عادي اجازه بدل کړئ. د دې دپاره 5 چانسونه شته چې زه بیا په ټولو په تفصیل راځم، هغه درته ویم. هغه کسان چې اوسبیلډونګ ولري هغوی اکثره وخت د چې ډولډونګ ولري د اوسبیلډونګ او زده کړو پیلولو اجازه لري. کوم حقونه چې لري په حقو کې یو دا دی چې دوی د اوسبیلډونګ زده کړو یا دې ته ورته نورو فعالیتونو د پیلولو اجازه لري. دوهم حق یې دا دی چې دوی په انټیګراسیون کورس کې د شاملېدو اجازه نه لري. هغه یوازې دغو کسانو لپاره دی چې قبول شوي وي. خو که چېرته په کومو سیمو کې په ځینې ښارونو کې د انټیګراسیون په ښوونځیو یا کورسونو کې ځای خالي وي، کولی شي دا کسان ورشي هلته د بانف نه غوښتنه وکړي، ورته ووایي چې زه غواړم په انټیګراسیون کورس ترسره کړم، نو ممکن په ځینو حالاتو کې اجازه درکړي. خپل چانس وازمایئ، دا کار خامخا وکړئ. او بل دا څوک چې ډولډونګ ولري دا عموما معلومه ده، خو کسان چې کوم معلومات نه لري دا کسان د جاب سنټر سره اړیکې نه لري. دوی ته چې کوم پیسې راځي د مرستې په توګه، مثلا د کور کرایه، جیب خرڅ یا د خوراک پیسې، هغه د سوسیال د خوا نه ورکول کېږي. او بل یې دا دی چې ځینو کسانو پوښتنه هم کړې وه چې دا کسان کینډر ګیلډ او الټرن ګیلډ نه ترلاسه کوي. څوک چې ډولډونګ ولري د هغو د بچیانو لپاره کینډر ګیلډ او الټرن ګیلډ نشته. او بل شرط دا دی چې دا کسان په معمول ډول که ډېر کلونه یې په جرمني کې ووځي، خپل د کور او د اوسېدو ځای نشي بدلولی. په عمومي ډول کسان چې قبول شي وروسته د 3 کلونو نه د خپل اوسېدو ځای یا ښار بدلولی شي، خو دا ډولډونګ والا کسان دا حق نه لري تر څو چې قبول شوي نه وي. او ډولډونګ والا کسان بهر ته هم د تلو حق نه لري که چیرې دوی له جرمني نه د باندې ووځي. که پاسپورټ هم ولري نو ممکن چې د ډولډونګ هم لغوه شي او یوازې هغه یو بل سند ورکړل شي چې هغه بیا دوی ته ممکن ستونزې جوړې کړي. د ډولډونګ د درلودونکو نه په تېرو وختو کې د پاسپورټ غوښتنه شوې ده. د اکثرو نه یې تاسو به هم په جریان کې هغه کسان چې ډولډونګ لري د هغو نه غوښتنه شوې چې دوی خپل پاسپورټونه راوړي، او هغه ډېر خلک د ستونزو سره مخ دي او ډېر کسان پوښتنې کوي چې موږ دا پاسپورټ وروړو که نه. په دې اړه هم ښېګڼې شته د پاسپورټ د راوړلو، هم یو څه زیانونه لري، خو تر اوسه زیان په عمل کې نه دی لیدل شوی. خو زموږ سپارښتنه دا ده که ممکن وي ورته راوړئ، خو ښه دا ده چې مخکې له دې نه له خپل وکیل سره هم مشوره وکړئ. هغه کسان چې که پاسپورټ رانه وړي او د کار اجازه ولري، ممکن د کار اجازه ترې واخلي یا سوسیال پیسې پرې قطع کړي یا نورې ستونزې ورته جوړې کړي، او یا یې شاید په دې متهم کړي چې دا زموږ سره همکاري نه کوي او د ډیپورټ پروسه یې چټکه شي. خو که ورته راوړئ ممکن بیرته د کار اجازه درکړي او بیا د کار په واسطه کوم قوانین چې وروسته راځي په نوي کال کې د اوسبیلډونګ د بشیفټیګونګ ډولډونګ ترلاسه کړي چې د کار په واسطه ډولډونګ دی، او بیا د هغې نه وروسته د اوسېدو استوګنې عادي اجازه ترلاسه کړئ یا قبولي واخلئ. نو په دې اړه دا هم د هر کس له کیس سره اړه لري، خو ښه ده چې مشوره وکړئ. ډیپورټ هغه کسان چې ډولډونګ لري اکثره وخت نه ډیپورټ کېږي، خو ممکن په ځینو حالاتو کې دولت تصمیم ونیسي چې دا کسان ډیپورټ کړل شي. که څوک غواړي مثلا عادي اجازه لري، د اوسېدو اجازه نه لري، یوازې یو اوسوایس لنډمهاله اوسوایس لري، هغه غواړي چې ډولډونګ ترلاسه کړي. مثلا اوسبیلډونګ یې نوی پیل کړی دی، غواړي چې د هغې په وسیله ډولډونګ واخلي، ځکه چې ډولډونګ بیا د ده د قبولۍ دپاره ښه دی، مهم دی، ضرور دی. نو دا کس کولی شي چې حوصلې نه بېورته ته خپل ټول سندونه وروړي، مثلا د کور قرارداد، د اوسبیلډونګ کوم قرارداد چې کړی دی، یا دې ته ورته نور څه سندونه چې دي، او کولی شي هغوی ورته بې د کومې ستونزې نه او ډېر زر کار کوي او هغه ورکوي، هغو کسانو ته ډولډونګ ورکوي. د ډولډونګ اجازه معمولا کېدای شي څو هفتې وي یا څو میاشتې وي، یا ممکن یو کال یو نیم کال وي، خو وخت په وخت غځول کېږي او دا هم د هر کس له کیس سره اړه لري.
پنځه حالتونه دي چې تاسو کولی شئ ډولډونګ په قبولۍ بدل کړئ یا د استوګنې په عادي اجازه یې بدل کړئ. لومړی هغه چې ده هغه د بشر دوستانه دلایلو له مخې د اوسېدو اجازه ده چې دا تر ټولو نه اسانه او غوره ده. د هغو دپاره ځینې شرطونه دي. زه ټول شرطونه تاسو ته ویم که په پام کې ونیسئ. دا شرطونه که چیرې تاسو پوره کړئ نو کولی شئ په اسانۍ دلته په جرمني کې قبول شئ او د هغو نه وروسته 1 کال 2 کاله په همغه سند ژوند وکړئ، بیا ممکن د اوس استوګنې دایمي اجازه ترلاسه کړئ. د هغو شرطونه یو یې دغه دی چې لږ تر لږه د 18 میاشتو دپاره مو ډولډونګ درلودلی وي. دا مهمه نه ده چې په یوه ځل 18 میاشتې دي که 2-3 ځله 5 ځله تمدید شوی دی. خو عموما په اوس وخت کې ډولډونګونه چې کسانو ته ورکول کېږي 6 میاشتې نه دي. که 3 ځله مو فرضاً ډولډونګ اخیستی وي چې 18 میاشتې پوره کېږي نو تاسو کولی شئ د قبولۍ غوښتنه وکړئ، خو لاندې څو نور شرطونه هم دي چې هغه هم باید پوره کړئ. ممکن په ځینو حالاتو کې د دې نه په کم وخت کې هم غوښتنه وکړئ، خو بیا اوسلنډ بیوډو تصمیم نیسي چې تاسو ته قبولي درکړي که نه. بل شرط یې دا دی چې خپل هیواد ته مو تګ ناشونی وي، مثلا هلته جنګ وي، قحطي وي، یا حالات سم نه وي، یا پاسپورټ ونه لرئ، یا دې ته ورته نور مسایل دي چې هغه بیا دوی خپله تصمیم نیسي چې شرایط څه دي. یعنی دوی نشي کولی چې تاسو ډیپورټ کې وملیږي. لومړی شرط خو دا و چې 18 میاشتې وي، دوهم دا چې خپل وطن ته مو تګ ناممکن وي، دریم دا دی چې لږ تر لږه تر اڅوای کچې پورې مو جرمني ژبه زده وي. ځینې کسان وي چې د ما ژبه زده ده خو دوی خبرې کولی شي، ډېر وخت لیک نشي کولی. پام مو وي چې لیک مهم دی او که فرصت لرئ ژبه زده کړئ. او د دې دپاره چې دوی ثابته کړي اڅوای پورې ژبه زده ده، باید د فراغت سند وروړي، د اڅوای سرټیفیکیټ وروړي، یا په مکتب کې که درس ویلی وي د مکتب د فراغت سند وروړي، یا که اوسبیلډون کړی وي یا پوهنتون لوستی وي د هغو د فراغت سند وروړي. بل شرط یې دا دی د دې دریو شرطونو تر څنګ چې د خپل ژوند اړتیاوې خپله پوره کړو. څلورم شرط دی یعنی د دولت نه مرسته وانه خلي. او که ماشومان ولري، څوک بچیان ولري، بچیان باید ښوونځي ته ولاړ شي. دا خو پوهېږئ چې دلته په جرمني کې ښوونځي ته تګ جبري دی. دا یې بل شرط دی. او شپږم شرط یې دا دی چې هغه کس چې غواړي چې خپل ډولډونګ په قبولۍ بدل کړي، هغه باید د جرمني د دیموکراسۍ اساسات ومني. هغه کسانو چې د ادغام کورس یا د انټګراسیون کورس ترسره کړی دی، هغو ته یو د اورینټیرونګز کورس په نوم یو کورس دایریږي چې په هغې کې د جرمني د تاریخ، د سیاست او کلتور او ژوند ټولنې په اړه معلومات دي. دغه ډول معلومات باید تاسو ولرئ، د لومړني معلومات، اساسي معلومات، او دې ته ژمن وئ چې د جرمني قوانینو ته درناوی کوئ. او بل شرط یې دا دی چې که چیرې دولت هڅه کړې وي کوم وخت چې تاسو ډیپورټ کړي، تاسو خپله مثلا د هغو نه پټ شوي نه وئ یا مو خنډ خپله واقع شوي نه وئ. دا چې دوی ډولډونګ درکړی دی، دوی دا فکر کړی دی چې تاسو نشئ ډیپورټ کېدلی، دا د دوی کار دی، خو تاسو باید د دې کار لامل نه وئ. او بل شرط یې دغه دی د 18 میاشتو نه وروسته، د ډولډونګ نه وروسته د قبولۍ د اخیستلو چانس دا دی چې تاسو باید پاسپورټ ولرئ. نو دلته مو فکر وګورئ چې پاسپورټ درلودل په دې وخت کې ګټه لري. او یا داسې سند ولرئ چې هغه ثابته کړي چې تاسو د پاسپورټ د اخیستلو هڅه کړې ده، خو فرضاً سفارت پاسپورټ نه دی درکړی، یا وخت نه دی درکړی، یا درکوي پاسپورټ خو ډېر وروسته یې درکوي، یا مثلا تذکره نه لرئ، غواړئ تذکره اول واخلئ. دغه ډول یو سند باید تایید وي د سفارت خوا وي، یا خپله د افغانستان د دولت خوا وي، خارجه وزارت خوا وي، دا باید دوی ته وروړي. نو دغه شرایط که څوک پوره کړی شي، هغوی کولی شي د 18 میاشتو نه بعد خپل ډولډونګ د استوګنې په عادي اجازه بدل کړي، چې ممکن 2 کلنه وي یا 3 کلنه وي. او دا یو ډېر ښه چانس دی. له دوستانو سره مو دا موضوع شریکه کړئ او له خپل وکیل سره مشوره وکړئ. ممکن تاسو ټول هغه کسان چې ډولډونګ لري قبولي واخلي. دوهم چانس د هغو کسانو دپاره دی چې دلته ډېر وخت تیر شوی وي. دا خو یو د بشر دوستانه دلایلو د مخې د ډولډونګ په قبولۍ بدلول وو. دوهم چانس چې دی هغه د ښو ادغام شویو کسانو لپاره دی، خو د هغو دپاره بیا شرایط فرق کوي. د هغو دپاره یو شرط هغه دی چې لږ تر لږه 8 کاله په دوامدار ډول په جرمني کې پاتې شوی وي، او په دې وخت کې د استوګنې لنډمهاله اجازه یا aufenthaltsgestattung درلودلی وي. یعنی که ډولډونګ یې هم په دې وخت کې په دې تېره موده کې نه وي درلودلی،
Aufenthaltsgestattung درلودلی وي یا یې ډولډونګ درلودلی وي. د دواړو نه چې هر څه وي خو 8 کاله یې دلته وتلي وي او خو بل هېواد ته نه وي تللی. مثلا ځینې کسان ځي فرانسې ته یو څه وخت بعد بېرته راځي. که داسې کار چا نه وي کړی نو دا ممکن 8 کاله وروسته په جرمني کې د استوګنې عادي اجازه ترلاسه کړي، خو لاندې نور شرایط هم شته لکه مخکې مې چې وویل د هغو بلې بشردوستانه دلایلو دپاره هم په دې کې هم د شرطونه شته. او هغه کسان چې بچیان لري د هغو دپاره بیا دا موده 8 کاله نه ده، 6 کاله ده. په دې کې هم د جرمني ژبې اڅوای سند شته. بچیانو تګ ښوونځي ته ضروري دی. د خپل ژوند لګښتونه خپله باید ورکړي، یعنې خپله لاسته راوړي، د دیموکراسۍ اساسات ومني، د خپل ډیپورټ په مخنیوي کې لاس ونه لري، جرم او جنایت یې نه وي ترسره کړی، دا ډېره مهمه ده، او باید پاسپورټ ولري. د جرم او جنایت په اړه یو لنډه خبره دلته کړم چې ځینې کسان فکر کوي چې مثلا زه څو ځله په بس کې په غیر قانوني ډول خیجم یا په ټرین کې دا په جرم کې ممکن حساب نشي، خو دا د تاسو په د پناه غوښتنې په حالت او په کیس ډېر منفي تاثیر لري. هغه کسان چې په دې ډول غیر قانوني کړنو کې ګیر کیږي، هر ځل د دوی د ګیر کېدو سره دوی ته منفي پوینټ ورځي او هغه یې په کیس کې ممکن ثبت شي. او که چیرې دا کار مثلا څوک 10 ځله تکرار کړي، دا کسان د ډیپورټي کسانو لیست ته راوړل کیږي، د لیست سر ته راوړل کیږي وروسته، او اول اولویت دغه کسان ته ورکول کیږي. د دې ترڅنګ کسان چې جنګ کوي یا مثلا بیکاره ګرځي یا چاته ضرر رسوي، هغه کسان د ډیپورټي لیست په سر کې راځي او دغه ډیپورټ اولویت لري. ښه، دا دوه ډوله وو چې یو د بشردوستانه دلایلو د مخې د قبول اخیستل وو د ډولډونګ لرونکو کسانو دپاره، دوهم د ښو ادغام شویو دپاره وو، دریم د نویو ځوانانو لپاره دي. دلته ځینې کسان د کډوال په توګه راغلي، مهاجر راغلي دي چې هغوی عمرونه یې ډېر کم وو، مثلا 14 کلنۍ کې دوی جرمني ته راغلي وو، اوس ممکن 20 کلن وي. د هغو کسانو دپاره هم چانس شته چې دلته خپل ډولډونګ په اسبیلډونګ په عادي اجازه د استوګنې بدل کړي. وبښئ دا ډولډونګ او اسبیلډونګ د ما نه څو ځله غلط شو، ده نومونه یې ډېر سره ورته دي. او په دې فرصت کې بیا هم یو ځل هیله کوم چې هیله ده ویډیو له ملګرو دوستانو سره شریکه کړئ. او پوښتنو ته مو هم راځم، زه پوښتنې وینم په آخر کې انشاءالله چې ټول ته ځواب درکوم. ښه، دا بل فرصت چې دی دا په ښه توګه د ادغام شویو نویو ځوانانو دپاره دی. د دوی دپاره هم ځینې شرطونه شته. اول دا چې د دوی عمر باید 21 کالو نه ټیټ وي، مثلا که 22 کلن وي بیا د هغو دپاره شرایط توپیر کوي. او شرطونه یې څه دي؟ په جرمني کې په پرله پسې ډول 4 کاله تیر کړي وي، دا یې لومړی شرط دی. په منظم ډول ښوونځي ته ولاړ شي یا فارغ شوي وي یا مثلا اوسبیلډونګ وکړي یا پوهنتون ته داخله کړي وي یا د ته ورته په مقصد په زده کړو اخته وي یا فراغت سند ولري. او د اساسي قانون په اساساتو، په لومړنیو دیموکراسۍ په اساساتو وپوهېږي، اساسي قانون ومني، او همداشان په توندلارو حرکتونو کې برخه ونه لري. ځینې کسان شته، یو څو د ګوتو په شمېر ممکن ښه دي، نیکه مرغه ډېر نه دي، چې هغوی د توندلارو حرکتونو سره علاقه ښیي یا مثلا کیدای شي انټرنیټ کې په غاړه ډېر سرچ کوي، ممکن تعقیب شي، یا خواخوږی ورسره ښیي، یا د دې ځای نه د ترهګرو ډلو ته تبلیغ کوي. هغه کسان په دې لیست کې نه راځي او هغو کسانو د ډیپورټ چانس زیاتیږي. او د دې نویو ځوانانو لپاره بل شرط دا دی چې دغه ټولنه د بهرنیانو چارو اداره یا اوسلنډ بیهوډه باید په دې باوري شي چې دا کس په آینده کې ښه ادغام کیږي په ټولنه کې، مثلا ځان ته کار پیدا کولی شي، کور پیدا کولی شي، ژبه یې ښه زده ده او څه ستونزه نه پېښوي، یا مثلا زده کړې کوي، مخکې ممکن پوهنتون وي یا اوسبیلډونګ وکړي. دوی باید دا باور ترلاسه کړي، تاسو باید دا ډاډ ورکړئ دوی ته په یو ډول. او بل جرم او جنایت یې نه وي کړی، مخکې مو وویل باید پاسپورټ ولري. او یو مهم شرط دا دی چې د 21 کلنۍ چې څنګه پوره شوه، دستي باید د استوګنې د عادي اجازې غوښتنه وکړي. مثلا هغه کسان چې په 2015 کې راغلي دي، په 2019 کې 4 کاله دلته پوره کېږي، که چیرې دوی 21 کلن هم وي او دا نور شرطونه یې چې ما وویل دا یې پوره کړي وي، مثلا مکتب ته تللي وي، پاسپورټ ولري او جرم یې نه وي کړی،
دوی اوس او ډولډونګ یې درلودلی وي په تېره موده کې، دوی کولی شي چې اوس ورشي او د وکیل په مرسته یا خپله د اوسلنډ بیورډ کې د استوګنې د عادي اجازې غوښتنه وکړي یا د قبولۍ غوښتنه وکړي. ممکن ډېر کسان ووایي چې عادي اوس د عادي استوګنې اجازه څه ده، خو هدف مې د قبولي ده. څلورم فرصت د هغو کسانو دپاره دی چې متخصص دي، ماهر دي. د دوی دپاره هم فرصت شته چې په جرمني کې پاتې شي. د هغو دپاره یو شرط یې دا دی چې باید اوسبیلډونګ ولري او مثلا ډولډونګ ولري خو اوسبیلډونګ یې بشپړ کړی وي او کار یې پیدا کړی وي د هغو د مخې نه. او بل یا د داسې دندې وړاندیز ولري چې هغو دپاره د پوهنتون یا د اوسبیلډونګ سند په کار دی، یا دلته پوهنتون بشپړ کړی وي، اوسبیلډونګ یا پوهنتون هر یو چې وي، یا که په خپل وطن کې یا په بل هیواد کې پوهنتون لوستلی وي هغه سند یې باید دلته رسمي کړی وي. او یا په جرمني کې لږ تر لږه 3 کاله د ماهر کارګر یا فخکرافت په توګه کار کړی وي. او ځینې نور شرایط هم شته، مثلا کور ولري، جرمني ژبه یې تر 1 پورې زده وي، ترهګریزو توندلارو خوځښتونو سره اړیکه ونه لري، جرم یې نه وي کړی، د ژوند لګښتونه خپله ورکړي او په خپله ډیپورټ کې لاس ونه لري. نو که دا شرطونه څوک پوره کړی شي، دا کسان هم کولی شي په جرمني کې د اوسېدو د غوښتنه وکړي، د قبولۍ غوښتنه وکړي. او بل قانون چې مخکې مو هم ډېر بحث کړی دی، په جرمني کې د ډېر وخت بحث پې کېږي، د 2+3 قانون دی چې دا هم ډېر مهم دی. د 2014 کال د جولای راهیسې هغو رد شویو کسانو ته چې ډولډونګ سند ورکول کېږي چې وکړی شي په جرمني کې اوسبیلډونګ ترسره کړي یا پیل کړي. دا د استوګنې د قانون د 18 الف مادې مخې کېږي. هغه کسان چې وکړی شي اوسبیلډونګ ترسره کړي، اوسبیلډونګ یې باید لږ تر لږه د 2 کالو لپاره وي، یا په پوهنتون کې زده کړې وي که اوسبیلډونګ وي. دوی ته اوسبیلډونګ ډولډونګ ورکول کېږي، عموما هغه کسان چې اوسبیلډونګ کوي. او بیا چې کله یې اوسبیلډونګ بشپړ شو، د هغو موده بشپړه شوه، بیا ورته د 6 میاشتو دپاره یو بل د استوګنې یوه بله اجازه ورکوي چې دی په هغو موده کې ځان دپاره کار پیدا کړي. که کار پیدا نشي کړی نو ممکن چې وخت ورته تمدید شي، دی باید بیا خپل اوسلنډ بیورډ سره خبرې وکړي. او که کار پیدا کړي بیا 2 کلنه اجازه نوره ورکوي او هغه بیا ممکن په دایمي اجازه تبدیل شي، دایمي ویزه ورکړل شي د جرمني. دغو د 2+3 قانون دپاره هم څه شرطونه دي چې اول یې عمر باید 14 کالونه پورته وي، ډولډونګ باید ولري، او لږ تر لږه داسې ډولډونګ اوسبیلډونګ پیل کړي چې 2 کلن وي، او یا نږدې وخت کې پیلوي. که چېرې غواړي چې پیل یې کړئ نو باید هغه سند چې هلته ماپلای ورته کړی دی، هغو قبول کړي، هغه سند هم درسره وي، ور یې وړئ. او یا مثلا بیغوفشولې ته تللي یئ، ورشئ هغلته. د اوسبیلډونګ په اړه موږ په خپل ویب سایټ کې ډېر معلومات لرو چې څنګه کولی شي اوسبیلډونګ پیل کړئ. هغه کسان چې رد دي، هېڅ ډول سند هم نه لري، هغه شولی شي اوسبیلډونګ پیلولی شي. او په یاد مو وي چې دا یو ډېر ښه فرصت دی. څو ځله مو په دې بحث کړی، تکرارا بیا وایم چې اوسبیلډونګ ډېر ښه دی، ګټور دی د تاسو لپاره. د دې فرصت نه ګټه واخلئ، هم د قبولۍ دپاره، هم د آینده ژوند دپاره، د هر څه دپاره ښه دی او ډېر اسانه دی، سخت نه دی. دا شرطونه وو، دغه د دې ډلې نه که څوک وي او غواړي چې قبولي ترلاسه کړي، د استوګنې عادي اجازه د اوسبیلډونګ د مخې نه ترلاسه کړي، دوی باید اوسلنډ بیورډ ته ورشي، خپل ټول شرایط اسناد چې دي هغه برابر کړي او هلته وخت واخلي، یا ممکن په هغه ورځ دوی وخت درکړي یا آینده کې ور وغواړي. او تاسو بیا وروسته د هغو نه کولی شئ خپل د استوګنې عادي اجازه ترلاسه کړئ. اوس راځم پوښتنو ته. یوه دوست پوښتنه کړې وه چې که څوک اوسبیلډونګ پرېږدي نو د هغو سره بیا څه کېږي، مثلا یو په نیمایي کې پرېږدي، ښه دلیلونه یې د پرېښودو دپاره سم وي، قانع کوونکي وي، نو بیا دته 6 میاشتې وخت ورکول کېږي چې بل اوسبیلډونګ پیدا کړي او بل پیل کړي. او که نه وي نو هغه د اوسبیلډونګ ډولډونګ چې ورکړی دی هغه لغوه کېږي او دی بیا نشي کولی چې بل پیل کړي، نو ممکن ډیپورټ شي. بل چا ویلو چې هرټفال کمیسیون څه شی دی، یا د سختو حالاتو کمیسیون. هرټفال کمیسیون په هر ایالت کې شته، د هغو کې 8 کسان غړي لري، 8 کسه غړي لري.
هغوی ته تاسو عریضه کوئ خپل حالت ورته تشریح کوئ چې ما په جرمن کې مثلا دومره وخت وتلی، دلته مې کار کړی، ژبه مې زده کړې ده، اوس زه رد شوی یم، اوس څه وکړم؟ نو ممکن چې هغوی د تاسو دا غوښتنه واخلي او دوی بیا ارزوي چې تاسو دلته د قبولۍ وړ یې که نه. که چیرې دوی تصمیم ونیسي چې تاسو ته باید دلته قبولي درکړل شي، نو د خپل تصمیم په اړه اوسلنډ بیوټو ته خبر ورکوي، نو تاسو ته ممکن د هغو د مخکې قبولي درکړل شي. دا چانس نه استفاده وکړئ. په هر ایالت کې شته، د خپل وکیلان سره وغږیږئ یا مشورتي دفترو ته ورشئ. هر ټفل کمیسیون ممکن د تاسو سره په دې اړه کومک وکړي. او هغوی مو څو شیان په نظر کې نیسي چې په ټولنه کې ښه ادغام شوي یې، کار کوئ او مشکلات هم په وطن کې چې دي هغه په نظر کې نیسي. یعنې داسې کوم څه مو چې په هلته په بم کې انټرویو په مهال ویلي ممکن هلته سم نه وي ویل شوي، دلته یې په ښه توګه ورته تشریح کړئ. یو شی چې زه دلته بیا یو ځل دوستانو ته ویم، د تاسو شخصي حالت ډېر مهم دی. کله چې تاسو انټرویو ورکوئ یا خپل مشکل دلته په دولتي ادارو کې تشریح کوئ، خپل شخصي حالت باید ورته ووایئ. مثلا که تاسو ورته ووایئ چې د ما په ولایت کې جنګ دی، ما کلیوال مثلا مړ شو یا مو په کلي کې کورونه ونړېدل یا بمبار وشو، دا تاسو ته قبولي نشي راوړلی. د دې مخې تاسو ته قبولي هېڅ وخت نه درکول کېږي. که هر څه هلته حالت خراب وي، تاسو باید ورته ثابته کړئ چې د تاسو خپله د تا شخصي ژوند په خطر کې و، حتی که تاسو د کورنۍ غړي هم وي تا ته قبولي نه درکوي. ته باید خپله ورته ثابته کړئ چې فرضاً ته د تعقیب لاندې، دا مهمه نه ده چې ته د دولت مخالفینو د خوا ته تعقیب لاندې، د جنایتکارانو خوا ته تعقیب لاندې، د شخصي دښمنانو خوا نه یې، که د دولت لوري یې، که ته د دولت لوري سره هم مشکل ولرې، ته کولی شي دلته قبولي ترلاسه کړي، خو باید ورته ثابته کړي چې خپله مشکل د تا خپله دی، یعنې د بل چا نه دی. نو چې دا شی مو په یاد وي. او هر ټفل کمیسیون کې یو مهمه خبره بله دا ده چې چې غوښتنه باید هلته خپله ورته وړاندې، یعنې تاسو باید دومره ژبه زده وي چې د هغوی سره مفاهمه وکړی شئ. نو همدې خاطره دلته د ژبې زده کول ډېر مهم دي. په هر ایالت کې د فرصتونو استفاده وکړئ. رضاکارانه کورسونه خامخا شته، ویډیوګانې شته، آنلاین کورسونه شته، هر څه شته. ټول تمرکز په دې وکړئ. او یو بل شی زه درته وایم چې ځینې دوستان پیسې لیږي خپل وطن کورنۍ ته. تاسو دپاره لومړی خپل ځان په پښو درول مهم دي چې دلته مو هر څه ژوند ثابت شو، بیا کولی شي هر څومره پیسې چې غواړئ ولګئ. ما مشوره درته دا ده چې دلته په خپل ځان پانګونه اول وکړئ. که کولی شئ که لږ پیسې هم وي دغه مصرف کوي په ځان باندې، شخصي کورسونه ونیسئ، پیسې په مصرف کوي، دغه پیسې بې ځایه نه ځي. که تاسو اوس په جرمني ژبه په ښه زده کړه 15,000 یورو ملاړ شي، دا هیڅ شی نه دي. ځکه ته چې دنده واخلې، ته ممکن داسې دنده آینده کې ترلاسه کړي چې تا ته لږ ته لږه 3,000 معاش درکړي. دا د یوې نیمې میاشتې معاش دی. که ته مخکې نه په خپل ځان باندې پانګونه وکړې نو دا ډېر زیات دی. د دې د مخې نه ته کولی شي قبولي لاسته راوړې، ښه کار لاسته راوړې، تا ته ممکن کور ښه درکړل شي، ښه ادغام شي او نورې هم ډېرې ګټې ولري. نو دا د ما یو دوستانه سپارښتنه وه ملګرو ته. ښه، بل یو چا دوستانو پوښتنه کړې وه چې څه وخت کولی شم چې بیا د سره مثلا خپل کیس وړاندې کړم یا د سره پناه غوښتنه وکړم. دا امکان هم شته، موږ مخکې هم ویلي وو. خو دا په هغه وخت کې کېدلی شي چې مثلا په هیواد کې مو حالات خراب وي. مثلا پخوا د طالبانو نه راتښتېدلي وي، اوس مو په ولایت کې یا په سیمه کې داعش پیدا شوی وي چې د هغو نه څه شنده خطرناک دی. نو تاسو باید ثبوتونه ولرئ چې هلته په تاسو پسې هم څوک ګرځي، مثلا تاسو ژوند هم په خطر کې دی که ولاړ شئ هلته. دغه ټول سندونه باید تیار کړئ. او کله مو چې د دلیلونه ټول تیار کړل، 3 میاشتې وخت لرئ چې دغه ورکړئ. مثلا د دې دلایلو باندې باید ډېر وخت ونه وځئ چې تاسو مثلا تېر کال یو څه پیښې شوي وي، تاسو بیا اوس سندونه یوسئ هلته یې وروړئ چې ما ته بله پیښه شوې ده، زه خپل کیس نوی جوړوم وړاندې کوم. او یو بل شی مو په دې کې مهم دی چې بانک چې دی هغه تصمیم نیسي چې د تاسو نه نوی کیس واخلي که نه. په ځینو حالاتو کې هغوی قبلوي، ځینو حالاتو کې نه قبلوي، چې دا مو په یاد وي. خو که چیرې فکر کوئ چې د تاسو په وطن کې حال خراب دی یا مثلا تاسو ته نورې ستونزې پیښې شوي دي، پخوانی کیس مو رد شوی دی، کولی شئ چې د سره بیا غوښتنه وکړئ، بل کیس وړاندې کړئ، په ښه ډول یې وړاندې کړئ، خپلې ژبې ښه ترجمان وټاکئ او ممکن په دې دویم ځل مو چانس وي چې قبول شئ.
اوس راځم دلته د تاسو پوښتنو ته چې په همدلته مو کړي دي. او ډیره مننه چې تر اوسه راسره یې. هیله ده چې بیا هم واوسئ. او مخکې پوښتنو نه زه یو بله خبره وکړم چې هغه موږ هره اونۍ د کار د جاب بورسو یا جاب میسو یا د کار د نندارتونونو په اړه هم لنډې ویډیوګانې خپروو. په هغو کې هغه معلومات، لینکونه د هر ښار وي. ممکن هغه ښارونه د تاسو سیمې ته نږدې وي، په ګوګل مپ کې وګورئ. که نږدې و درته یو ساعت مزل و ورشئ. هغو کې هغه خلک ډېر ښه چلند کوي در سره، لارې چارې درښیي، مرسته در سره کوي او سړی تجربه پیدا کوي چې څنګه کار پیدا کړي، څنګه انټرویو وکړي. او ډېر وخت ښه چانسونه وي، سړی پوهېږي چې څه رقم دی. په همدې اونۍ کې هم موږ اعلان لرو همدلته یو شی چې موږ په نوي ویډیو کې د نورو ښارونو په اړه شته، خو د برلین په اړه نه وو متاسفانه. زه به د برلین په اړه اوس اعلان وکړم چې په 23 تاریخ د مارچ په برلین کې بیا یو همداسې د کار نندارتون دی په اولمپیا سټډیوم کې. نو که کولی شئ هلته ورشئ او د ځان لپاره کار پیدا کړئ. ښه، اوس راځم پوښتنو ته. محمد ویلي چې ما 3 کاله په جرمني کې تېر شول، 2 منفي مې خوړلي، څه باید وکړم چې 2 کاله مې هم کار کېږي، 15 میاشتې کېږي ډولډونګ لرم. نو دا تېر اوس مې دا معلومات ټول ووي. هیله ده په همدې په لړ کې د پوښتنه حل شوي وي. کار ته دوام ورکړه او ژبه ښه زده کړه. ممکن 18 میاشتې چې تېرې شي، هغه مخکې شرایط مې چې ووي، ته کولی شي چې بیا د ژوند عادي اجازه ترلاسه کړي، یا کولی شي هر ټفل کمیسیون کې خپل چانس وازمایي که دوی در سره مرسته وکړي. د بل احمدزي صاحب ویل چې سلام ان was ist mit Ausbildung. Ausbildung دپاره موږ مخکې هم خپرونې جوړې کړي دي. د هنډبوک جرمني په ویب سایټ بشپړ معلومات شته. Ausbildungونه د ځان لپاره 2 ډوله دي چې مثلا berufliche او schulische. هر یو چې تاسو ته مناسب وي پیدا کولی شئ. او د بل ویلي احسان سیرت چې یو کله نفر 8 کاله کېږي آلمان کې رسمي کار کوي، بیا هم لري. شرایط مې ووي، نو ممکن هماغه شرایط دی په پام کې ونیسي. که ویډیو مو ټوله نه وي لیدلې، هیله ده د سره یې وروسته وګورئ، نو ممکن چې تاسو ته چانس پیدا شي. د یو ورور ویلي ظاهر محمدي چې دري حرف زن په دري د موږ نورې خپرونې شته، پرون د موږ خپرونه وه، نو هیله ده چې هغه ویډیو وګورئ. محمد نبی ویلي د یو کلنې قبولۍ سره کولی شم فامیل راولم. یو کلنه قبولۍ سره که چیرې فرعي خوندیتوب یا سوبسیډري شوتس وي، ممکنه ده ځینې شرایط لري چې باید پوره کړئ او راوستلی شئ. او که چیرې Beschreibungsverbot وي یا کوم بل ډول څه نه دی درکړی وي، نو بیا ممکنه نه ده. په دې اړه هم معلومات شته. که د چا پوښتنه پوره نه ځوابېده، کولی شئ مسیج کې ولیکئ. عنایت الله ایماق ویلي چې زما جواب منفي دی. لومړی منفي زه هم غواړم چې کالج او بیا پوهنتون ورشم. آیا دا هم د Ausbildung په ځای کې کار کوي که نه؟ او دا ډېره مهمه ده، ډېر ښه دي. که چېرې څوک پوهنتون شروع کړي، هغه په وخت کې نه ریپورټ کېږي، څو زده کړې ختمې نه دي. او کله چې تاسو پوهنتون ختم کړئ، دستي کار پیدا کوئ. د کار سره ممکن د EU یا د اروپایي ټولنې دایمي د استوګنې اجازه ترلاسه کړئ، او دغه قبولۍ هم درته هغه ډېره ګټوره ده. آرټي رحمت ویل چې ما ته بله انټرویو ډیپورټي راکړې ده، اوس څنګه شم دلته؟ داسې ممکنه نه ده چې بې انټرویو درکړي. ممکن تاسو به ډوبلین درلود، بل ځای کې مو ګوتې ثبت شوي وي، نو ممکن هغه بېرته مو هغو هېواد ته ولیږي، یا به بل کومه ستونزه وي. خو که بیا هم ډاډه نه وئ، له یوه وکیل سره خبرې وکړئ. او بل شی چې مو په یاد وي چې ټول وکیلان د مهاجرو په ستونزو نه پوهېږي. د مهاجرت چارو مخصوص وکیلان دي. اول پوښتنه باید وکړئ او هغه کسان پیدا کړئ، د هغو سره خبره وکړئ، بیا هغو سره ځان ثبت کړئ. فریدون افغان ویل چې ما یو هفته مخکې ډولډونګ ترلاسه کړه، اوس بلډونګ مې هم پیدا کړی، 4 میاشتې وروسته پیلېږي. آیا کولی شم اوسلنډ او فریدون وروره ته کولی شي همدا اوس خپل اسناد یوسئ اوسلنډ بیورډ ته، ورته چې ما اوسبلډونګ په دې وخت کې پیلېږي، نو دوی اسناد دې ګوري او تا ته اوسبلډونګ ډولډونګ درکوي. ښه، د څو ځله همدا پوښتنه تکرار وه. محمد اکرم رحیمي ویلي زما پوښتنه دا ده چې یو کس کار نه کوي خو درس وایي، آیا دا کسان مصروفو کسانو کې راځي که وزګارو کسانو کې؟ درس چې وي دا خو هنوز ښه دی. ځینې وخت کار نه هم درس ته ډېر ارزښت ورکول کېږي. یو شی مو په یاد وي چې مخکې ما فکر کوم ویلي وو چې دلته دا مه ثابتوئ چې زه کار کوم پیسې ګټم، ځکه
که دوی دولت فکر وکړي چې ته یوازې د پیسو په ګټلو دپاره راغلی او خپل ژوند درته مهم نه و، یعنې هلته مو ژوند په خطر کې نه و، نو ممکن تاسو رد شئ او ډیپورټ شئ. دلته ډیره کوشش مه کوئ چې ځان ډیر کارګر او پیسې ګټونکی وښایئ، خو که چیرې زده کړه کوئ هغې ته دوی ارزښت ورکوي. نورجان زدران ویل چې زما کیس بند شوی او 2 کاله کېږي، رسمي کار کوم، 10 ورځې کېږي ډولډونګ لرم، زه باید څه وکړم؟ ښه، رسمي کار کوي او ډولډونګ لري، په دې اړه خو ډېرې خبرې وکړې، نو هیله ده چې سوال د پوښتنه دې ځواب شوي وي. ورځې خو دې هم تر اوسه لږ دي، خیر حوصله وکړه. کېدای شي هر ټفل کمیسیون وازمایي، هلته د خپل کیس یو ځل بیا وړاندې کړي، او یا وبخښئ دوستان، او یا کولی شي چې انتظار وکړي او یو شی چې بیا یادونه وکړم، په 2020 کال د جنوري په لومړۍ هغه قانون پلی کېږي چې د مخې هغه کسان چې کار کوي او ډولډونګ لري هغو ته قبولي ورکول کېږي. نو کوشش وکړئ چې د همدغه سخت کال کې ژبه زده کړئ، ځانونو لپاره کارونه پیدا کړئ. کله چې کال نوی شي د هغه کسان چې کار کوي د قبولۍ چانس یې څو چنده لوړېږي. ځاځي ویلي څوک اون بفرست پرتراک ولري څنګه کولی شي چې اسناد لاسته راوړي؟ دا هم په هماغه کسان کې راځي چې کار کوي، نو د دوی دپاره په راتلونکي کال کې چانس ډېر زیات دی، خو د اوس دپاره دوی کولی شي چې مثلا هرټفل کمیسیون ته ورشي او کار ته د دوام ورکړي، ژبه د ورسره ښه زده کړي. فرید عمري ویلي چې د کار ویزه څه شی ده او کولی شو چې لږ معلومات راکړي. د کار ویزه هغه بیا بېله مسله ده، که څوک د بهر نه جرمني ته د کار دپاره راځي د هغوی لپاره بېل قوانین دي. هغه کسان چې غواړي په راتلونکو کلو کې د جرمني نوي قانونه مستفید شي، ګټه ورنه واخلي او راشي دلته د ماهر کارګر په توګه کار وکړي، د هغوی لپاره دا اوس ښه ده چې جرمني ژبه شروع کړي، ځکه د B1 یا B2 پورې جرمني ژبه ضرور ده، او دوی د مهارت کوم اسنادونه چې لري هغه د برابر کړي او په وخت د جرمني په سفارتونو کې غوښتنه وکړي دوی ته په جرمني کې دنده ورکول کېږي. اسدالله وفا ویلي که څوک ډولډونګ ونه لري او نورمال اوسوایس ولري د هغو لپاره بیا څه ویل شوي؟ نورمال اوسوایس نه هدف څه دی؟ ممکن هغه لنډمهالی اوسوایس وي، نو که ښه ده که هغه په ډولډونګ بدل کړي، تر هغې نه بیا ډولډونګ ښه دی. د وکیل سره د خبرې وکړي، که قبول شوي نه وي یو ډول، نو ښه ده چې ډولډونګ ولري او ډولډونګ د مخې بیا ممکن چې اوسبیلډونګ شروع کړي یا کار وکړي، ممکن هغه بیا په آینده کې په دې اجازه بدل کړی شي. یاسر الکوزي ویلي چې دفتر نوم یې په ډوچ کې څه دی؟ کوم دفتر؟ زه پوه نه شوم. هرټفال کمیسیون ممکن هدف وي، هرټفال کمیسیون، هرټفال کمیسیون یا په پښتو کې موږ ورته د سختو حالاتو کمیسیون، هرټفال کمیسیون معنا کولی شو. که مو په کار و زه به بیا لینک درته کیدم، که نه و د هندبوک جرمني یو د سیمه ییز لټون ماشین لري، هلته هم ورشئ، په هغې کې هم پیدا کولی شئ. محمد یاسخیل ویلي دي چې که څوک ډولډونګ ولري او دا کس کولی شي د آلمان په قانون کې واده وکړي، یعنې اجازه لري د واده؟ نه، متاسفانه هغه کسان چې کولی شي په یو صورت کې کولی شي د پاسپورټ ولري او بل مقابل کس یې ممکن دلته قبول شوی وي، ټول سندونه چې ضرور دي هغه او پوره کړی شي، دی کولی شي دلته واده وکړي. او که بل کس یې قبول شوی وي هغه 4 ډول اسناد ولري، وروسته د واده کولو نه تا ته هم هغه اسناد درکول کېږي. ده ویل چې ښځه 3 کلنه قبولوي، دا بیا ښه دی، تاسو کولی شئ چې واده وکړئ، خو هغه شرایط د واده لپاره چې دي هغه باید پوره کړئ. او د هندبوک جرمني په ویب سایټ کې د واده په اړه ټول معلومات شته، یو ځل سر ورښکاره کړئ، پیدا کړئ، ویې لولئ. فرید عمري ویلي زه ډولډونګ لرم، پاسپورټ مې ورکړی دی، اوس کار کوم، کولی شم د کار ویزه ترلاسه کړم؟ د کار ویزه خو هغو کسانو لپاره وي چې د بهر نه راځي. دلته خو ته د مهاجر په توګه راغلی، نو ته باید په دې تا ته باید اوسبیلډونګ ډولډونګ درکړل شي. نو ښه دی چې اوسبیلډونګ ډولډونګ ترلاسه کړې، هڅه وکړه چې که اوسبیلډونګ کوي او که کار کوي باید منتظر شي چې بیا بشفټینګ ډولډونګ درکړل شي. محمد ویلي چې 3 کاله کې جرمني کې یم، دا خو مو حل کړه، دا پوښتنه مو ځواب کړه. او شاید شاهین ویلي چې زه کار کوم، ژبه مې B1 ده، کوم جرم هم نه لرم،
او 2 هفتې مخکې مې ډولډونګ اخیستی و. چانس لرم که نه چانس لرئ باید کار وکړئ یا اوس بلډونګ شروع کړئ. دا 2 ډېر مهم دي. او هیله د دوستانو یو ځل بیا چې ویډیو له نورو ملګرو سره شریکه کړئ. که څوک په د تېرو اونیو کې د دندو نندارتونونو ته تللي وي، کوم چې موږ اعلان کوو، هیله د خپل تجربه دلته راته ولیکي، زه بیا لولم. او بل که څوک نه وي راغلي وي، اوس که راغلاست لومړی ورته ویم، بیا هیله ده چې که پوښتنې ځواب نه شوې ویډیو له سره وګوري، وروسته بیا ممکن ټولې پوښتنې ځواب شي. ښه، فرید عمري کې څوک د المانۍ نجلۍ سره واده وکړي څومره وخت کې قبولي ورکوي؟ دا هم د تا دغو شخصي حالت پورې اړه لري. اول خو واده ډېر وخت نیسي چې تاسو څو رسمي کوئ، او بیا ممکن 1 کال یا 2 کال، فکر کوم 3 کاله به تاسو همدلته اوسیږئ. وروسته د هغو نه به بیا دوی تصمیم نیسي چې تاسو ته د اوسېدو دایمي اجازه درکړي، او بیا 6 یا 7 کاله وروسته یا ممکن 8 کاله وروسته بیخي د جرمني پاسپورټ درکړي. که څوک د جرمني یا جرمنۍ سره واده وکړي او واده یې دوامدار وي، د هغوی لپاره بیا د قبولۍ چانس هم ډېر دی، پاتې کېدو او د جرمني تابعیت اخیستلو هم که څوک وغواړي. عبدالحق احمدزي ویلي چې زه 1 کال کېږي ich habe seit über 1 Jahr Ausbildung aber ich habe immer noch kein Duldung. ته باید لاړ شې، په خپل ټول سندونه شرطونه مې چې ووې هغه شرطونه دې باید پوره کړي وي، او ورشې اوسلنډ بیوټ ته غوښتنه وکړي. که وکیل لري ښه ده چې د هغو سره مشوره وکړي. حاجي محمد ویلي چې یوه پوښتنه لرم، 1 کال کېږي چې زه اوسبلډونګ کوم او انټرویو مې رد شوې ده او په ډولډونګ هم نه لرم. اوس څو ورځې بعد زما 2مه انټرویو ده. نو پوښتنه دا ده چې اوسبلډونګ په 2مه انټرویو کې کومک کوي که نه؟ نه، اوس خو ښه ده چې په دې باندې تمرکز وکړي چې هغه کوم دلایل دي چې هلته په اوله انټرویو کې ویلي دي او د رد شوی بیا یې جوړ کړي، یا مثلا ووایي چې دلته وکیل سره خبره وکړي چې شی دې غلط کړي، ځان سره یې بیا تکرار کړي، او یا ممکن ترجمان ذهني ترجمه کړي. د اکثر ترجمانان خبره نه کېږي، په دې خبرو تمرکز وکړه. کله چې د دې حال معلوم شو بیا کولی شي تصمیم ونیسي. خو که وکړای شي چې اوسبلډونګ شروع کړي او ښه دی، بد نه دی، ګټه لري، ممکن خلک یې په نظر کې ونیسي. خو ډېر مهم چې دی هغه د تا د خپل حالت دی چې تا ژوند څومره په خطر کې و. محمد نبی بیا ویل چې زما اپشیبونګ قبولي ده، په دې سره زه کولی شم فامیله ولرم؟ نه، متاسفانه په اپشیبونګ سوپربوت باندې نه کېږي. زدران افغان ویلي چې 2 کاله مې کېږي چې کار کوم، بیا انسوبیڅوای اوس ساینس وایم او پورشاین هم لرم، وروسته غواړم پوهنتون وایم. امکان لري چې اسناد واخلم؟ هو، د تا لپاره چانس ډېر زیات دی چې پوهنتون شروع کړې، بیخي درته اسانه کېږي. علي ابراهیمي ویلي څوک چې واده کوي څنګه قبولي ترلاسه کولی شي؟ د هغو دپاره جدا شرایط دي، همدلته په هانډبوک جرمني کې شته، که کولی شئ سر ورښکاره کړئ، ولولئ. نورو دوستانو چې ویلي مننه، تاسو نه هم مننه چې لولئ. ښه، میرویس احمدزي ویلي چې wenn jemand minderjähriger hier gekommen ist und es 4 Jahre ist und Machtausbildung hat, Chancen ein Amtsaufenthalt zu bekommen. همدغه شرایط مخکې چې وو دا مو تکرار کړل. ومې چې څوک دلته 4 کاله کېږي، 14 کلونه تر 21 کلو عمر یې وي، هغوی دپاره چې چانس ډېر دی د قبولۍ. نور نو فکر کوم پوښتنې هم ختمې شوې، که کومې پاتې وي او نه وي ځواب شوې بخښنه غواړم. هیله ده چې مسیج وکړئ، همدلته پاڼې ته مسیج وکړئ. نن خو ناوخته ده او سبا بله ورځ رخصت دی، زه د دوشنبې په ورځ ځواب ورکوم. او بیا هم هیله ده چې ویډیو له دوستانو سره شریکه کړئ. له مینې، ملاتړ او زموږ سره له همکارۍ مو ډېره مننه. هیله ده تل همداسې زموږ سره واوسئ. او که کوم پوښتنه لرئ، کوم نظر لرئ، پیشنهاد وړاندیز لرئ یا نیوکه لرئ، کولی شئ موږ ته ټلیفون وکړئ، ایمیل وکړئ یا په مسیج کې راولګئ، یا کیدای شي همدلته کومنټونو کې ولیکئ. نور نو ښه وخت درته غواړم، ښه چانس ټولو ته غواړم، بریا م غواړم. ډېر تشویشونه مه کوئ، انشاءالله چې ټول مشکلات به حل شي. په خپل ژوند او زده کړو کار باندې تمرکز وکړئ. ښه وخت، ښه چانس.